نو زه به اوس د مولوي صاحب دا کوم نظر چې دی د پښتونخوا د ګوندي علما یا ملایانو په اړه څه دی هغه به تاسې ما سره زه د بایکاټ خلاف نه یم، بایکاټ د ایمان حصه ګڼم، خو د مولانو دغله پالسي د مولانو منافقت د باطل پرست مولانو د دې خلاف یم. خلکو ته اصل ټکی نه ورخي، خلکو ته داسې نه وایي چې د بسکټو نه بایکاټ وایي، د بسکټو له چې کوم نظام اجازت ورکړی دی د دې نظام نه بایکاټ وکړه. زما د مسلمان ملک دی چې د مسلمان ملک دی او اسرائیل یې تسلیم کړی هم نه دی، د اسرائیل کپنیان څنګه راځي زما په ملک کې شی نه جوړوي؟ خدا به کوم نظام اجازت ورکړی که نه؟ او دویم ملا صاحب په غټ پټکي باندې لګوي، بوتلې دي او اړی او راړی او بسکټو باندې ګرځي او په مټایانو باندې ګرځي. ملا صاحب د ولس ته نه وایي چې ولس ورشي، د حکومت ته ووایي چې د دې شي جرله بنده کا. دا خو زه دلته په خپلو روپو واخلم بیا یې هغه ته ګټه ورسېدل او په ځمکې اړوم. د حکومت ته وایي چې حکومت ته د اسلام دعوه کې، ته د مسلمانۍ دعوه کې، دا شی بند کا، د دې شي دا کارخانه بنده کا. والله دا موږ له سترګې تورئ را تورئ دا مولان په دې خبرو باندې اصل ټکی رانه پټوي دا مولانو. زه درته په دلیل څه وایم چې دا کوم نظام کې مولان پاتې کېږي دا نظام د مغرب نه راغلی، دا د یهودو او د نصواراو د طرف نه راغلی. اصل مصنوع اصل پراډکټ د یهودو چې دی هغه دا نظام دی. ولې؟ ځکه دې نظام چې کوم دی نو دغه شیونو له دلته اجازه ورکړې ده، دې نظام د یهودو مصنوعاتو له دلته اجازه ورکړې ده. د دې نظام نه بایکاټ وکړه، ملا صاحب ووایه چې بس زه د دې نظام برخه نوره نه یم. خو ملا چېرته د دې نه بایکاټ کوي؟ بیا به دا غټ غټ ګاډي چې کوم دي دا ملان چې پکې ګرځي او دا 15 ګاډي تې مخکې 15 تې وروستی او 15 سره ټوپک ووالی، دا به بیا څه کېږي؟ ملا د عمر رضی الله عنه په شان وخت تېرولی شي؟ نه شي تېرولی. ملا داسې خبره کولی شي؟ نه شي کولی. یاره بچي به رانه پاتې شي، مړه به مې کړي. ستا د دې علم مقصد څه شو چې ته په دې یېرېږې چې بچي به رانه پاتې شي؟ پاتې دې شي که نه؟ دومره خلکو نه پاتې شوي تېر تاریخ وګوره، ستا نه پاتې شو مولوي صاحب څه چل به وشي؟ اوس راځم دې نظام طرف ته، بس صرف د یو ټکي ته سوچ وکړئ. دا کوم نظام چې په موږ مسلط دی دې ته وایي جمهوریت، دا نظام راغلی دی د یهودو د خوا نه. تاسو به وایئ څنګه؟ زه به په دلیل سره ثابتوم. په یورپ کې خلک د کلیسا د نظام نه تنګ شو. بیا ته ساده پښتو کې دا ټکي تکراروم. یعنې په یورپ کې د مذهب حکمراني وه، د مذهب بادشاهي وه. لکه دلته چې اوس مثلا د ملا بادشاهي، د مولانو بادشاهي، هلته د کلیسا د پاپ بادشاهي وه. مذهب به بادشاهي کوله په یورپ کې. خلک د هغوی د پابندیانو نه تنګ شولو. چې د پابندیانو نه تنګ شولو، هغوی د کلیسا په خلاف باندې څه شی وکړو؟ بغاوت یې وکړو. کله چې د کلیسا په خلاف باندې بغاوت وکړو، په دې بغاوت کې مو سره د یهودو لاس و. یهودو ورته وویل مړه ویل د دې مذهب نه ځان خلاص کړئ، ویل د دې کلیسا نه ځان خلاص کړئ. کلیسا در باندې د خپل طرف نه پابندیانې لګولي چې دا به کې او دا به نه کې او دا به کې او دا به نه کې. د دې نه ځان خلاص کړئ، مړه ځان له خپل قانون جوړ کړئ چې هر څه په خپله خوښه باندې. د مولوي صاحب دا خبره وکړه چې هلته د هغه وخت د کلیسا د پادرین چې وو یا پریست چې ورته وایي د هغې نه خلک تنګ شوي وو. خبره یې سمه کړې ده، خو ځکه ترې تنګ شوي ځکه چې هغې هغه پریست یا هغه پادریان وو د الله دغه وخت دغه دین یې پرېښود سوی و، دیو پکې د دیو په اصطلاح باندې ملاوټ یې پکې کړی و او د حکومت سره به یو ځای داسې نظام جوړوو چې د کلیسا او د هغه څوک به چې په حکومت کې وو، پاچاهان به په وخت کې پاچاهیګانې وې په اروپا کې، د هغې ګټې به پکې وې. نو هغه نظام ته به دوی صحیح نظام وي. همدغه وخت پریست یا دغه پادرین چې وو نو هغوی به دا کار کوو. په خپل دغه وخت په اروپا په ولس باندې به دوی ظلم کوو، ځکه دی هغه اسلامي دین چې د الله ورته رالیږلی او عیسیت هغې لکه په هغه رقم باندې چې څه هغې ته ښودل شوي او عیسی علیه السلام ورته ویلي وو په هغه به دوی نه فالو کوي، هغې پسې به نه تله، بلکې هغه نظام چې دی پادرینو یا د هغه پریست په شریکه باندې جوړ کړی و د هغه وخت د پاچاهانو سره دې په خاطر باندې چې دوی په دغه ولس باندې مسلط پاتې شي، ظالمان پاتې شي، د هغوی شتمنۍ هر څه لوټ کړي. نو په دې په خاطر باندې هغوی چې دی خپله داسې یو دین یې دغه کړو چې په هغې کې صرف خپله دوی پکې څه چې د دې پریستانو خوښه وه او څه چې دغه وخت د پاچاهانو خوښه وه هغې دپاره بیا قانون جوړو. پاچا به معاف و، پریستان به معاف و، دیو به چې څه ګناهونه څه خطاګانې څه ظلمونه به یې کول دیو به معاف و، مګر هغه غریب ولس کې به چې چا ورانې وکړو بس هغه به چې دی هغې ته به سزاګانې ورکول کېدلې. اوس راځو د پاکستان مسئلې ته. دغه ملایان یا دغه ګوندونه چې دي
چې په دې کې جمعیت اسلامي دی که جمعیت علماء اسلام دی پکې چې مولانا فضل الرحمن مشري کوي دوی هیڅ کله د پاکستان د فوز هغه ظلمونه چې په فاټا یا په وزیرستان شمالي وزیرستان په باجوړ په مند جنسي په سواد دیر په دغه منطقو کې چې دوی دا کوم ظلمونه وکړل دوی ته دوی غلط نشي ویلی ځکه ورته نشي ویلی ځکه هغه په دې باندې پوهېږي چې د پنجاب فوز همدغه خلک بیا په حکومت کې راولي کوم یو چې د پنجاب هرې ناروا او روا ته صحیح ووایي او د هغې د بوټ پالش کوي نو دغه مذهبي ګوندونه چې دي که دا هر څومره په دغه ظلم کوي اسرائیل یا یهود هسې په خوله خو چغې وایي خو عمل کار نشي کولی یو څه موده مخکې په اسلام آباد کې دغه چې دی جمعیت اسلامي هغې به مظاهره وکړه هغه مشران یې ټول بندیان کړله ځکه وایي د یهودو خلاف باندې به غږ نه پورته کوئ نو دغه نظام چې دی دا د خپله یهودي او انګریزي نظام چې دی په پاکستان کې اوس مهار شته او هغې په خلاف باندې چې هغه کوم تحریک طالبان دي او هغه جګړه کوي د هغې نظام خلاف باندې نو هغه هم د دې په خاطر باندې کوي چې دا سیستم چې دی دا خلکو ته یو رقم ښکاره کوي مګر اسلامي سیستم نه دی اسلامي نظام نه دی او هغوی د هغه نظام لپاره کار کوي چې وایي چې دلته به خالص او سوچه اسلامي نظام په پاکستان کې راولي نو هغه د هغوی دغه دپاره کوم د قربانیګانې چې ورکوي روانې دي او بلوچان خپل ځان دپاره خپلواکي غواړي هغه سب خپلواکي غواړي هغې په نظامونو کې کار نه وي هغه وایي چې موږ باید د پنجاب د دغه چې دی د محکومیت نه د دې نه ځان خلاص کړو ځان ته یو خپلواک او په خپله خوښه یو حکومت په بلوچستان کې جوړ کړو او د دغه پنجابي د فوز د زور زیاتي نه ځان خلاص کړو په خپله بلوچستان کې خپله ژبه خپل کلتور او خپله هر څه چې دي هغه چې دی په خپله سیمه باندې واکمن کړو نو هغه د هغوی دپاره جنګ کوي نو په کار دا ده چې دغه زموږ دغه ولس چې په پښتونخوا کې پښتون ولس دی دغه ځینې ګوندونه په مختلفو طریقو باندې دغه کوي دا دوکه کوي بس کله ورته یو دغه کوي کله ورته بلکې هغه ګوندونه چې ځان ته ملت پال هم وایي دغه هم دغه د پښتون ولس دی دا دوکه کوي هغه پالیسي مخکې نه وړي چې په هغې کې د پښتون ولس د پښتو ژبې د پښتون کلتور د هغې پکې ګټئ بلکې هغه پالیسي مخکې وړي چې کوم یو ته د پنجاب فوز نه ډیکټیټ کېږي دی هم هغه شی پر مخ باندې وړي نو په کار دا ده چې پښتانه هغه ګوندونه چې هغه مذهبي دي او هغه ګوندونه که هغه ځان ته ملتپاله هسې په نوم باندې وایي او د پښتو او د پښتونخوا سیمې او د لوی افغانستان دپاره کار نه کوي پوه شوئ چې دوی خپل هغه پښتون ولس ته دوکه ورکوي هسې د هغې دغه ځینې دغه استعمالوي د سیاسي نارې مګر کار هم هغه پنجاب فوز ته کوي او د هغې د خوشحالولو په خاطر باندې داسې کارونه کوي چې دوی په حکومت کې راولي دغه ټول چې دي د خپل ولس او د خپلې خاورې سره ټول چې غداران دي نو په کار دا ده چې د دې په دغه دوکو باندې ټول پښتانه پوه شي د داسې یو تحریک سره ودرېږي چې پښتونخوا خپلواکه کړي او د لوی افغانستان برخه یې کړي صحیح د دې لپاره به مشکلات دي خاص کر په دغه ځوان نسل باندې باید دا کار وشي چې د لوی افغانستان او د پنجاب د حاکمیت نه ځان خلاصول په دې کې د ټول پښتون ولس او د لر او بر افغانانو ګټې خوندي دي